ان قسم د اوسه کېږي راکاراله بېګا مې نه وخوړلې بله شپه مې نه وخوړلې او کېدی شي غرمې ته م ونه خورم 3 ورځې وږې یم. نن خو راباندې ډېر زیات ناوخته شو چې ټیوشن له زر زر لاړ شم. ان قسم د اوسه کېږي راکاراله بېګا مې نه وخوړلې بله شپه مې نه وخوړلې او کېدی شي غرمې ته م ونه خورم 3 ورځې وږې یم. واقعي یاران زموږ په دې کلي کې هم ډېر زیات مجبوره خلک شته چې تا 3 ورځې روټۍ نه ده خوړلې نو زه به له څه درکړم او په دې باندې روټۍ وخوره دا واله په دې باندې روټۍ وخوره. نن سبا خو د بیمکیم ویډیوګانې په ټرین کې دي. په دې کې لږ سره واچوه خان واړه واړه بچي مې دي او دا خپل مې په اکسیډنټ کې ماته ده. خان د کار روزګار مې څوک نشته. واقعي یار ته خو ډېر زیات مجبوره یې دا واله خو ځان ته د کور تصویر یاره د دې سوالګرو خو چې دا سوال غواړي دا خو مخې ته فیوچر کې دا څه کوي همدا خیر به راټولوي وایي دې ځل یو طریقه ورسره کوم او که دې ځل سوالګر راغله که نه خان سره الله کوي دا واله خو یو خبره ته کوم سبا به های ته راشئ او ستا دپاره یو سرپرایز دی. صحیح ده خان زه به سبا به های ته درشم لاړم. 3 hours later. الله تعالی فرمایلی دی چې د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. خان که لږ څه دې راله راکړه. دا واله خو یو خبره ته کوم سبا به های ته راشئ او ستا دپاره یو سرپرایز دی. ټیک ته خان. لکه ته دلته څه کې ما د خو خان دا ځای یاد کړی وای دلته به راشئ وایسه سرپرایز درله کوم خو پته نه لګي چې سرپرایز به څه شي. خان خو ماته دا خبره کړې وه او اوس وا چې راشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راغلی یې راځئ چې سرپرایز درله टीम टूर कैसा है. अस्सलाम वालेकुम खान. वालेकुम सलाम. खान कार का सरस्ता आओ जी करस्ता ووات مزوی کار کوي او واته ورته ذکر د درکې سید مشر ورزون زه را به چا کستر خبرو کو د کار لکه دا پروډه زر زر راغونډوه اوس په پسې ګاډي راشي دا پروډه خو نه ده راغونډه کړه هلته سرم پاتې ده سرم په پروټو کې خورول پکار دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کار خو سره نشته یاره د مزدوران دي چې دوی له کار ورکوي. کار خو شته یاره په ټوکې م سره خورولې او په ټیرال وسوځېده ولې نشته کارو. صحیح ده زه دوی ته کار په حواله کې چې کار دله وکړي. راځئ راپسې دا سره چې به د مازدیګره پورې به دې پټي کې تاسو خوره کړي. ټیک ده لاړم دله کار شروع. ختم شو ولکه راځي چې مزدوري دی والو. ټیک ته ځه ته په ورشو. خان سلام علیکم. وعلیکم سلام. خان کار خو ختم کو او په پټو کې ټول سره وخوړل او که پیسې مو راله راکړې. دا تواره او سبا د وخته کار راځي. نن نه پس چې دی سوال به نه کوو او دیاړي به کوو په دیاړی الله خوشحالېږي او په سوال کې بسا پلس شل او چا به ورټولو چا به ووالو او په سوال سړی به دې ښکاري دا دیاړي به کوو او دا 1000 روپۍ مو وګټلې او که نه مړه د سوال له څه جوړېږي او زه چې ځو سهار له به بیا وختي کار له راځي.